السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې زه تاسو سره سوچا یا زیر غوړیو جوړولو طریقه شریکوم چې څنګه کولی شئ د بازار تیار کوچونه په کم وخت کې کور کې سوچا غوړي جوړ کړئ. د زیر غوړیو جوړولو لپاره به 250 ګرامه بغیر د مالګې کوچ واخلئ او ټوټه ټوټه یې کړئ. دا تاسو کولی شئ همداسې روغ هم واچوئ، خو که ټوټه یې کړئ نو ژر به ویلې یا اوبه شي. ورپسې به دا ټول کوچ یو لوښي کې واچوئ. د دې لپاره کوشش وکړئ داسې یو دیګ وکاروئ چې بیخي ډبل وي. منقل به په کم اور چالان کړئ او پرېږدئ چې کوچ اوبه شي. تاسو کولی شئ یوې قاشغې سره لږ لږ وښوروئ تر څو کوچ لږ ژر اوبه شي. کوچ چې صحیح اوبه شو او دغسې زګ پرې جوړ شو نو دا تاسو کولی شئ یوې قاشغې سره ترې لرې کړئ. خو پام مو وي چې اور به هماغسې کم ساتئ. که اور تیز وي نو بیا زیر غوړي صحیح نه راځي او ښایسته رنګ هم نه باسي، خوند هم بدلیږي. او هر 3 دقیقې بعد یې وښوروئ تر څو بیخ ونه نیسي او ونه سوځي درنه. دا به اوس 10 نه تر 15 دقیقو دپاره ښه صحیح وخوټوئ. دلته تاسو لیدلی شئ چې ټول زګ لرې شو او وړې وړې پخانۍ پرې جوړې شوې. اوس په 15 دقیقو دپاره نور هم وخوټوئ. 15 دقیقې بعد به مو زیر غوړي بیخي تیار شي. بیا به منقل ګل کړئ او 2 دقیقو دپاره پرېږدئ چې لږ یخ شي. غوړي چې لږ یخ شو بیا به یې چاڼ کړئ او دغسې یو بوتل یا قوطي کې واچوئ. تاسو لیدلی شئ چې څومره ښایسته رنګ یې ویستی دی. اوس نو دا بیخي اماده ده، کولی شئ جګې کړئ. که غواړئ چې ډېر وخت لپاره وکاروئ نو یخچال کې کیږدئ. دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو. حتما یو ځل امتحان کړئ او هېر مو نه شي چې زما چینل سبسکرایب کړئ. مننه.